توبې دا دروازه چې کومه ده دا تر ځنکدنه پورې ولاړ وي. شیخ صاحب ډېر قیمتي او ډېر بهترین نصیحت کړی دی، خو لږ شان ټینګ د سره دی بیان نه راځئ چې ټولې په شریکه باندې ووایو. وی تر د زنکدنه پورې د توبې دروازه کولاو ده. دا د هر فرد دپاره عامه دروازه کولاو ده. د کوم وخته پورې؟ نور د مغرب نه د راختو پورې. خو د هر انسان دپاره اوس دا خو موږ ته پته نشتي، او یا ټول خلک به د هغه ورځې پورې ژوندي چې به کوم ورځ نور د مغرب نه راخیږي. نه، ډېر مړه شوي دي او ډېر به پکې مړه کېږي. نو د دې فرد دپاره کم حد دی اخري؟ وی د زنکدنه پورې. دا هم د الله رحم او کرم دی. اوس که چېرته الله داسې ویلی چې 40 کالو ته ورسېد هغې نه به توبه نه قبلېږي، څومره به ګرانه وي. 10 کالو ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي، 50 ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي، 80 ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي. نه، دا روح چې څو پورې دې مرۍ ته نه رارسېدلي که نه، د هغه وخته پورې توبه قبلېږي. او ولې دغه ټیم کې توبه نه قبلېږي چې کله روح مرۍ ته راوځي؟ ده ته پته ولګېده، ده ته پته ولګېده چې نور هسې زه دنیا نه ځمه، بس کیسه ختمه شوه، دې توبه قبلوي، توبې وباسي. هغه دې کې واقع ده چا؟ فرعون بارک الله فیک، سورة یونس کې ذکر چې کله مرګ پرې راغی او دې چپو راواغستو، نو هغه وایي ما ایمان په هغه الله راوړی دی په کوم الله باندې چې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی. الله ورته وایي الآن اوس ایمان راوړي، او مخکې چې را کوم کفر دی کړی د هغې به څه کېږي؟ هغه ایمان راوړه د هغه قبول نه شو. ولې؟ ځکه چې زنکدن و، د مرګ وخت دغه ټیم کې توبې نه قبلېږي. او دی بعضو خو داسې ښکلې ډډه لګولي ښه واضح ښکاري چې د ده مطلب هم دا دی چې کله ساه وته بیا به توبه وباسه. ښه واضح ښکاري چې د ده مطلب دا دی چې کله ساه وته بیا به توبه وباسه. نو هغه ټیم کې زموږ توبه نه قبلېږي، هغه ټیم کې توبه نه قبلېږي، مخکې توبه وباسه. دلیل یې راوړی دی د امام ترمذي حدیث ته امام ابن ماجه راوړی دی. عبدالله بن عمر وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. یقینا الله قبلی توبه د بنده تر څو چې روح مرۍ ته نه را رسېدلی. یقینا الله قبلی توبه د بنده تر څو چې روح مرۍ ته نه را رسېدلی. اومه خبره، وی توبه ویستونکی ګناهګار غوره انسان دی. خیال هم دی که نه؟ داسې نه دي ویلي چې ګناهګار غوره انسان دی، توبه ویستونکی ګناهګار. ګناه د هر چا نه کېږي. حدیث ته غوږ کښېږدئ، امام ترمذي راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی دی. انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، کل ابن آدم خطاء، هر د آدم بچی خطا کار دی، هر د آدم بچی خطا کار دی، ټول به کې دلته راشي. پیغمبران صرف هغه دي د آدم علیه السلام په بچو کې چې هغه الله ساتلي دي. وخیر الخطائین التوابون، خو غوره خطاکار هغه دي چې توبه وباسي. اوس خطا خو زموږ ټول نه به کېږي، دا خو واضح شو، خو بیا به کوسه وایي هغه یو چې توبه وباسي، نږدې الله ته راوګرځي. سورة النساء کې الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی، وایي غلطي ترې وشي ثم یتوبون من قریب، او بیا د نږدې نه توبه وباسي. نږدې وجه دا ده، زه به ته یو اهمه فایده ذکر کړم. وجه دا ده چې د دینداره سړی د ګناهونو سره عادت نه دی، نو که چېرته ده نه ګناه وشي نو بیا ډېر زر راګرځي الله ته، او هغه بل پکې دومره عادت شوی دی چې هغه ته ګناه د سره ګناه ښکاري، نو دی به سره وګرځي الله ته. اته د سره ښکاري یو سړی سهار ماښام دروغ وایي، دی راګرځي الله ته، نږدې که ده راګرځي. که چېرته یو وخت کې الله ورته هدایت وکړه جدا خبره، یو سړی د سره دروغ نه وایي، خو یو ورځ یې دروغ وایي، دې ته محسوسېږي چې نن ما ګناه وکړه، بلو سره عادت شوی د ګناه نه عادت جوړ شوی دی، والعیاذ بالله، نو دی راواپس شو. یو سړی سهار ماښام سندرې ډمتوب
فحاشیانې ګوري په موبایل کې، دې عادت شوی ده ته دا سره ګناه نه ښکاري. والعیاذ بالله یو سړي نه دینداره بنده نه یو پیر نظر د هغه غلط ولګېد. صحیح د انسان دی غلطي دې کېږي، دنه غلطي وشوه، خو دې بیا نږدې راوګرځېدو الله ته نږدې، ځکه چې یو خو دې د دې ګناه سره عادت نه ده محسوسه کړې چې ما د خپل رب نافرماني وکړه، دویم دې په دې یېرېږي چې مرګ را روان دی او هېڅ پته نه لګي مرګ به کله راشي. لکه اوس یو سړی دا وایي چې توبه به په ملک کې وباسو، څه مو خیال دی؟ دلته به 2 کاله مزدوري وکړو بیا به هلته لاړ شو، یا کله چې اخري عمر ته ورسو ټوخي سره سړی اودس ماتېږي او بدن ټول کمزوری شي او د ګرځېدو نه وي، صرف بیا په جومات کې پروت وي، کور کې تم ټول تنګي، هغه وخت کې به توبه وباسو. هغه وخت به ته ورسې او توبه خو مزه په ځوانۍ کې کوي چې طاقت چې د ګناهونو وي او ته نه کوي. دا دینداري د الله ډېره خوښه ده او دا ډېره ګرانه دینداري هم ده چې یو شان ځوانان دي، یو د دې دواړو زړه ډېر څه غواړي، هغه یو یې کوي، هغه بل د خپل رب نه یېرېږي نه یې کوي. دا ډېر ګران کار دی ځکه چې یو شان دي، طاقت هم یو شان دی، ښایست هم یو شان دی، زور هم یو شان دی، خواهشات هم یو شان دي، خو دا یو په خپل رب دومره مین دی چې په دې سره ځوانۍ کې د ځان کنټرول کړی دی. او حدیث کې راځي که نه وشاب نشأ فی عبادت الله، یو روایت کې راځي وشاب افنا شبابه فی عبادت الله، خپل ځواني خاورې کړې. نو ځوانۍ کې بندګي کول دا ډېر ګران کار دی. بوډاوالي کې اکثر خلک دیندارۍ ته رجوع کوي، دا هم د الله رحم دی چې لا دغه عمر کې ورته دې طرف ته توجه کړي. یعنې داسې پکې هم شته سپین ږیري او بوډاګان چې آخري عمر کې هم په دغه ګناهونو کې اخته دي والعیاذ بالله. نو خطا کېږي، خو غوره خطا کار کم یو دی چې توبه وباسي. دا و د شیخ صاحب اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو. د دغه شان اهم او قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.